اول کورزې شروع کړو چې ډېر زیات مجاهدین په کندوز په سمت شمال کې وو چې هغه ټول کمربندونه وو. په هغه ټیم کې د پولي خمرینې نیولې، خانجانه نیولې، دا ټول کمربند وو. د یرقت طرف ته دا طرفونه ټول خواجهغار، نو ډېر زیات تعداد مجاهدین وو. او د هغو هر قسم تیاري سوې، د 50 ډوله تیارې وې، جیټ وې، دا غټې تیارې وې چې په هوا کې به خپلو تیارو ته تیر ورکول، هر قسم بمان استعمالول. د 1481 لمریز کال په رامنځته شویو تحولاتو کې د اسلامي امارت مجاهدین شمال ولایتونو کې له دوو خواوو تر خونړیو بریدونو لاندې وو. له یوې خوا په کندوز او تخار او بل خوا بلخ او ورڅیرمه سیمو کې. په تخار کې هلته د طالبانو په ډېر غټ شمېر باندې په غټ تعداد باندې کمربند وو، د خوجغار سره نیولې تر ازارباغه پورې، او بیا داسې تر پرخار د تنګي پورې، د شیخ بلنګه پورې، د چادر ولسوالۍ پورې تقریبا د 20,000 مجاهدینو په شاوخوا کې دومره مجاهدین هلته په کمربند کې موجود وله. په دا وخت کې مسعود تازه ووژل سو د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې. نو د مسعود د پلویانو د قدرت هغه کمبله مخ په ټولېدو. د امیر المؤمنین فرمان وو په هغه ټیم کې، ټولو مشرانو کشرانو لبیک ورته وایو، او یو چا هم له جنګه دریغ نه ده کړې. که شهیدېدو که زخمي کېدو، لله الحمد ډېر سخت مقاومت یې کولی. نو په دا وخت کې بیا زموږ مشرانو تخار د جنګ دپاره مناسب ځای نه وبالی، تخار یې پرېښوی، راله کندوز ته. په کندوز کې هلته ډېر کمربند ورته واچوي، د خان آباد پر سیمه د میدان یوایي او د امام صاحب ولسوالۍ پر طرف باندې. نو هلته جنګونه شروع سوه.